موږ غوښتنه کوو هغه د کابل واکدارانو ته چې په کابل کې دا وخت ناست دي چې تاسو خو افغانستان او افغانان ټول په کپس کې را بند کړي دي، د تعلیم دروازې مې پر بندې کړي دي، روزګار مې پر بند کړی دی، د علاج مواقع هلته نشته، ملي بیرغ نه تسلیموئ، اساسي قانون نه تسلیموئ، د افغانستان تاریخ مې تر پښو لاندې کړی دی، د افغانانو اتلانو ته سپکاوی کوئ، دا لږ غیرت خو وکړه، د دې څخه پوښتنه وکړه چې دا زما د ملت بچان په کوم جرم باندې تا د کراچۍ په جیل کې نیولي دي، د دې بحث خاص خو وکړه، د دې پوښتنه خو وکړه، د دې جواب طلبي خو وکړه، د دې پنجابي استعماره څخه بایکاټ وکړه چې موږ تا سره هر قسم تجارتي او سیاسي لارې بندوو چې تر څو پورې زما د کام هلته تذلیل کیږي. د دې بحث خاص خو تاسو وکئ، تاسو خو دعوه کوئ چې موږ دلته د افغانستان حکمرانان یو، خو بیا د خپل د افغان بچي، د خپل افغان سپین ږیري، د خپل افغاني او ځوان، د خپل افغاني زنانې تپوس نسئ کولی، بیا ته په کومه خوله د افغانستان یا پر افغانستان د حکمرانۍ دعوه کوئ.